یو شمېر پکې پاتې دي. په همدې اړه د نورو خبرو لپاره د چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شهزاد ایوبي همدا اوس را سره سټوډیو ته واصل دی. سفیر صاحب ستړي مشئ، خپرونې ته په خیر راغلی. تاسو طبعا د یوکراین کړکۍ چې څارئ او هلته به له افغانانو سره هم په اړیکه کې د هغوی حالت څنګه دی؟ مننه کوم. زه خپل سلامونه تاسو ټولو لیدونکو ته وړاندې کوم. اوله ورځ کې چې د وضعیت خراب شو، زموږ د افغانانو وضعیت هم د یوکرانیانو په شان باندې ډیر زیات وخیم و او د ترس و ویره و، خلک په تېښته کې ول. نو هیڅ بل مرجع نه و چې د دوی سره کوم کومک کړی وای. موږ خپل د دوی لپاره دوه اړیکې د ټلیفون او د ایمیل اړیکې اعلان کړې، د ټولو را سره تماس ونیولو. په 2 شپو ورځو کې تقریبا 1500 اړیکې موږ ترلاسه کړلې. نو خلک ډیر په ویره کې وو. دوی لپاره موږ راهنمایي وکړه، د دوی د ولس موږ جوړ کړو، د ولس موږ ترتیب کړو. بیا مو د ټولو همسایه هیوادونو ته، سلواک ته، چک ته او هنګري ته واستولو. موږ افغانان چې راځي د هغوی سره باید ښه سلوک وکړل شي، هغوی ته باید د یوکرانیانو همکاري ورسره وکړل شي. نو دوی اوله یو څه ستونزه کې ول، خصوصا پولنډ ته چې راغله ډېر شکایتونه یې کول. پولنډ کې زموږ سفارت کار وکړلو، هغوی هم د عیناً په همدغه شان ته په دوی باندې غږ وکړو چې زموږ افغانانو دپاره باید امکانات برابر شي او لارې ورته خلاص شي. د پولنډ سفیر په خپله موږ د همغږۍ ګروپ کې لیکلي وو چې تر 2000 زیات افغانان پولنډ ته داخل شوي وو. وروسته یو څه کورنۍ وې چې هغوی هنګري ته راغلل، هنګري کې ستونزې وې. هنګري دولت سره موږ هم رسمي یادښتونه ورته واستول، هغه لیست مو ورته او د همکارۍ غږ مو وکړلو. هنګري، سلواک او دواړو موږ ته ډاډ راکړو، رسمي مکتوبونه ځواب راکړلو چې د دوی سره به هیڅ نوع تبعیض نه کیږي. نو اوس په د دوی ټول مشکلات حل شوي دي. هغه څوک چې یا رومانیا ته راغلي وو یا مالدووا ته راغلي وو یا سلواک یا هنګري ته یا پولنډ ته، ټول د پولو څخه داخل شوي دي. کله پولو څخه داخل شي هلته دوی لپاره هغه ابتدایي څومره ضرورتونه وي د هغوی ټول هغه د یونیچار لخوا نه، ایم لخوا نه یا نور مؤسسات بین المللي یا خپله د هغه دولتونو لخوا نه امکانات ورته برابر شوي دي. یو ځل چې پول داخل شي بیا هیڅ نوع ستونزه ورته نشته دی. بیا اکثره زموږ افغانان غواړي چې هلته نه پاتې کیږي، دوی یا جرمني خوا هیوادونو ته غواړي چې هلته لاړ شي. هغه لاره هم ورته خلاصه کړي. ډېر په اسانۍ سره اکثره افغانان چې په مشکله کې بیا موږ ته وروسته د مننې پیغام هم راکړي او میسج هم راکړي چې موږ جرمني ته ورسېدو یا سفیر صاحب، ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې تاسو د شاوخوا د سیمې هیوادونو ټول سره یو ځای داسې کوم پلان جوړ کړی دی چې څنګه دوی دغه کډوالو سره هلته افغانانو سره مرسته کوي. که دا یو ځل بیا راته وایي چې په دغلته هغه افغانان چې لا هم ایثار پاتې دي، که دا ورته یو ځل بیا لږ په لنډو کې واضح کړي چې څنګه هغوی له تاسو مرسته ترلاسه کولی شي او څه باید وکړي چې مرسته ترلاسه کړي؟ مننه. نو مرسته خو زموږ سره خو کوم امکانات نشته. زموږ سفارت وضعیت کې د تاسو ته معلومه په هغه بد وضعیت کې هم د مالي لحاظ هم د بشري قوا لحاظ نه یوازې زموږ مرسته دغه وه چې دوی لپاره ما خپل ډیپلوماټیک اړیکو نه کار واخیستلو، هغه شخصي روابط مو چې د حکومتونو سره او دوی باندې مو غږ وکړلو، مؤسسات چې دوی سره همکاري دوی باندې مو غږ وکړلو چې زموږ افغانانو ته چې نورو اوکراین او نورو هیوادونو وګړو ته چې څومره امکانات برابرېږي عیناً شان به افغانان ته دوی ټول استقبال کړی دی. هغه څوک چې پولو نه تېرېږي عیناً شکل د یوکراین په شکل افغانان ته په ښه سترګه لیدلی کېږي، حتی افغانان ته په ډېره درنده سترګه لیدل کېږي، ځکه چې څو یو 6 میاشتې مخکې دوی عیناً همدغه رقم ته د مشکلاتو سره تېر شول. دا دویم ځل مخ کېږي. نو زموږ دوی سره یوازې دغه دی چې دوی دپاره یو راهنمایي کوو. هغه افغانان چې هغوی ته خواهش کوو دوی د نږدې کومه سیمه چې کومه هیواد چې ورته نږدې وي هلته ځان نه ورسوي. دوی دپاره هېڅ ستونزه چې داخل شي همغه هیواد همغه کومه نږدې همسایه ورسره وي داخل شي، هغه ټول امکانات ورته برابر شوي دي. زموږ همکارۍ ته به دوی ضرورت نه لري، خو دوی باید یو همکاري وکړي. هغه شکایتونه خدات چې هغه تقریبا 0 ته رسیدلي، داسې افغانان کېدای شي پاتې وي چې د هغوی بعضې بزنسونه دي، کاروبارونه دي، هغوی هلته پاتې دي خپلو د جایدادونو په خاطر باندې اکثر ووتل. سمه ده. سفیر صاحب، که دا د محصل هلته د میشتو افغان محصلینو په اړه هم راته په لنډو کې معلومات راکړئ چې هغوی په څه حالت کې دي او هغه کسان چې وتلي دي له هغوی احوال لرئ چې هلته اوس وضعیت څنګه دی؟
بلې محصلین اوله ډیر تکړه وو موږ خو با استعداد محصلین درلودل هغه اکثره موږ سره چپاړي کې و دوی ووتل رومانیا ته اول وخت ډیر په اسانه سره د اودي څخه خارج د اودي څخه ووتل رومانیا نه بیا دوی لار پیدا کړې ترتل یا سلواک ته یا د اوتریش خوا ته راتل نور بیا چک خوا ته جرمني ته دوی اکثره ووتل یو شی درته وایم څوک چې مشکلو کې موږ سره تماس نه چې مشکل حل شي بیا نه ورته نو شکایتونه صفر ته هغه انتقادونه صفر ته رسیدلې دي اوس بعضی افغانان چې ترکیه کې افغانستان باندې دوی وايي زمونږ ته مشکلات موږ د اوکران کې ژوند موږ سره کومک هغه سره د کومک وکړي سمه ده سفیر